سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د 3 ورځې راهیسې دلته دغه د فامیلونو راوستلو موضوع ډېره زیاته ګرمه ده. که څه هم ما غوښتل چې زه په دې موضوع باندې خبرې ونه کړم، ویډیو جوړه نه کړم، خو ملګرو ډېر زیات مجبور کړم. زه صرف او صرف دا ویډیو دې لپاره جوړوم چې دلته کوم فرانسه میشته ملګري دوی ته معلومات ورکړم. ما ته دغه 3 ورځې ډېر زیات زنګونه راځي، ډېر زیات ملګري اړیکه نیسي او د دې په اړه باندې معلومات غواړي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وه چې زه په دې اړه باندې ویډیو جوړه کړم او تاسو ته معلومات درکړم. نو زه غواړم په دغه پروسه باندې تاسو ته څو خبرې وکړم، دې باندې تاسو ته معلومات درکړم چې آیا دا پروسه واقعیت لري او دا په کومو شرایطو ستاسو فامیل راوستلی شي. د ټول نه اول د موضوع نه مخکې څه پرې خبرې شروع کړم، تاسو ته دغه نمبر او دغه ایمیل په اړه باندې تاسو ته یو 2-3 خبرې کول غواړم. دغه کوم ایمیل ادرس او کوم ټلیفون نمبر چې تاسو په فیسبوک او په مختلفو ګروپونو او مختلفو صفحو تاسو لیدلی، دا بالکل واقعیت لري، دا حقیقت دی. دغه نمبر چې کوم دی دا دلته په فرانسه کې د وزارت خارجه د ایمرجنسي سیل نمبر دی. دغه نمبر دې دپاره ورکړی که چیرې ستاسو فامیل ستاسو خپلوان هلته ژوند په خطر کې مشکل لري په وطن کې، نو تاسو دوی سره اړیکه نیولی شئ، دلته خپل هغه معلومات ورکولی شئ. خو دلته اکثرا ملګرو دغه نمبر سره اړیکه نیولې او دغه ټولو ملګرو ته بیا چې کله اړیکه نیولې دوی ورته ویلي چې تاسو خپل مشکل په دغه ایمیل ادرس روان کړئ. نو کوم ایمیل ادرس تاسو په مختلفو صفحو لیدلی، مختلفو فیسبوک ګروپونو کې تاسو لیدلی دی، په هغه ایمیل وایي تاسو خپل هغه مشکل چې کوم دی هغه هلته ایمیل کوئ او ورته ویلي کوئ او ورته ویلېږئ. نو دغه نمبر او دغه ایمیل ادرس بالکل واقعیت لري. تاسو زنګ مه وهئ، زنګ وهلو نه ډډه وکئ. راسن که تاسو مشکل لرئ نو تاسو خپل مشکل هغه ایمیل کولی شئ. اوس راځم مهم سوال دا دی چې آیا دا رښتیا ده چې څومره فرانسه میشتي افغانان دي او دوی اسناد لري، دوی فامیلونه راولي او که نه راولي. ګورئ چې کوم دلته اسناد لري او ودونه یې کړي، هغه که دا بیړنی حالت وي او که دا حالت و او که نه، دوی ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو فامیل دلته راشي. خو اوس دلته په افغانستان کې حالات بدل شو، نظام بدل شو، دولت بدل شو، اوس یو بیړنی حالت دی. نو بالکل دوی د فرانسې دولت دا اعلان کړی چې دوی هغه افغانانو سره کومک کوي چې د کومو ژوند په خطر کې، که هغه دلته څوک د فامیل ولري او که ونه لري. ضروري ده چې د یو کس هغلته مشکل لري او هغلته فامیل غړی نه لري نو دوی نشي کولی، دوی هم ایمیل لیږلی شي. خو دلته فرانسه میشتي چې کوم افغانان دي، دوی هغه چې کوم اسناد لري او د دوی فامیلونه چې کوم دي کورنۍ، هغې کې د دوی بچي، د دوی میرمن، حتی د دوی ورونه، د دوی خورګانې، د دوی پلار او مور، د دوی ترونه زامن هم که هغه چیرې په حقیقت کې هلته مشکل لري، دوی هلته په نظام کې کار کړی، دوی هلته په بین الاقوامي مؤسسو کې کار کړی، د انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کار کړی، نو دوی کولی شي چې دغه خپل ټول ثبوتونه، کوم اسناد چې دوی سره کوم ثبوتونه دوی سره دغه ټول بیا دوی په ایمیل باندې لیږلی شي او دوی دغه پروسه کې شاملېدلی شي. نور فیصله کول بیا د هغو کار دی، هغه کوي چې آیا دوی هغه راجګوي که نه راجګوي. طبیعي خبره ده، دوی ټولې دوسیې به اسسمنټ کېږي، هغه به کتلی کېږي، هغې نه پس به هغه به یو فیصله اخلي او بیا به دوی هغه ستاسو د فامیل غړي راولي. د دې مطلب نه دی چې هر یو کس دې ته ګمان وکړي او د هر یو کس فامیل دوی راولي. لکه څرنګه تاسو ټول ته معلومات دي دلته 1.5 لک افغانان دي، نو تاسو فکر وکړئ که د دې ټولو افغانانو فامیلونه دلته راولي، دا ډېر زیات خلک کېږي، ډېر زیات، او دا ډېر زیات وخت هم نیسي، دا بیا ډېره یو مشکله پروسه جوړېدلی شي. نو د دوی د اعلان چې کوم خلک راولي، هغې مطلب دا دی چې هغه خلک چې چاته هلته هغو ژوند ته خطر وي، هغه هلته مشکل لري او هغوی په داسې وظیفې کړي چې هغو ته هلته خطر وي، که هغوی په نظام کې کار کړی، که هغوی په نورو مؤسساتو کې کار کړی، که هغو د خارجیانو سره کار کړی، هغو ژوند ته په حقیقت کې مشکل وي، هلته ورته خطر وي، نو دوی کولی شي د دغې موقع نه استفاده وکړي او دوی بیا ورسره کومک کوي تر څو دوی فامیل هغه ځای نه راوباسي او رایولي. یا یو کس دی هغه دلته دی، هغه فرانسوي اسناد لري او د ده فامیل هلته دی، هلته مشکل لري، نو تاسو هغه خپل مشکل ورته مکمل په تفصیلي تاسو لیکلی شئ او ثبوتونه چې تاسو سره کوم اسناد دي هغه ټول ورته لیږلی شئ. هغې نه بعد بیا فیصله هغه کوي، هغه ګوري چې آیا حقیقت کې د دې کس کورنۍ یعنې په حقیقت کې دا مشکل لري، په حقیقت کې د دوی ژوند ته خطر شته او که نه شته. د دوی ټول دغه دوسیې اسسمنټ کېږي او دغه اسسمنټ نه بعد بیا هغه فیصله کوي چې د دوی فامیل دلته راولي او که رانولي.
نو تاسو ټول ملګري دې ته ګمان کولی شئ. زما هیڅکله هم دا مطلب دی چې څوک یې نشي کولی. که ستاسو فامیلونو ته هر چا فامیل ته خطر وي، د هر چا فامیل کې که هغه ماشومان وي، که مېرمنې، که ورونه وي، که خورګانې، که مور او پلار هر څوک یو هغو ژوند ته خطر وي، هلته ورته مشکل وي او دوی داسې ثبوتونه لري چې دوی داسې انټرنیشنل مؤسسو سره کار کړی، دوی د خارجانو سره کار کړی، دوی سفارتونو کې هلته کار کړی، سفارتونو سره کار کړی، دوی په هلته وزارتونو کې کار کړی، نظام کې کار کړی، دوی سره هغه ټول ثبوتونه وي. نو دوی دغه ټول خپل مشکل په ایمیل کې تفصیلي لیکلی شي سره د ټولو ثبوتونو، او بیا دغه کم ایمیل چې ورکړی شوی دغه ایمیل ته تاسو دغه ټول هر څه لیږلی شئ. په دې کې بله یو مهمه خبره دا ده چې دا صرف دې دپاره نه دی چې هغه کسان چې دلته دوی خپلوان ولري، طبیعي خبره دوی ته هم دغه خلکو ته هم دوی اولیت ورکوي. ولې که داسې څوک چې هغه هلته واقعي مشکل لري، لکه ژورنالستان شو، میډیا سره چا کار کړی، او که د هغوی څوک دلته فرانسه کې خپلوان نه وي، بیا هم دوی دغه پروسه کې شاملېدلی شي او دوی ورته خپل اسناد، خپل ثبوتونه، خپل ایمیل ټول لیږلی شي دغه ایمیل ته. نو هغې نه بعد بیا د دوی دوسیه چې کوم دی هغه ګوري او هغه بیا فیصله کوي. نو زما ټولو افغانان فرانسویان چې کوم افغانان دي، که چیرې ستاسو فامیل ته مشکلات یې هلته او تاسو غواړئ دغه پروسه کې شامل شئ، بالکل تاسو ټول ایمیل کولی شئ، ټول خپل د فامیل ثبوتونه لیږلی شئ، خپل ورته لږ تفصیلي ورته ولیکئ چې ستاسو فامیل چیرې دی، په کوم ځای کې اوس دی، او دوی ته کم مشکل دی او ولې کم مشکلات ورته سره مخ دي، دوی ژوند څومره خطر سره مخ دی، دا ټول ورته تفصیلي په ایمیل کې ولیکئ. څومره چې تاسو اسناد لرئ، څومره چې تاسو ثبوتونه لرئ، هغه ټول هغه ایمیل کې ورسره اټیچ کړئ او دا ورته ولیږئ. نور بیا هغه ګوري، فیصله بیا هغه کوي چې کوم فامیلونه راجع کړي او څومره راجع کړي. او که چیرې د چا فامیل دې نه پاتې کېږي دغه پروسه کې نه راجع کوي، نو بیا هم هغو ته مشکل نشته، د تشویش وړ خبره نه ده. دوی ته بیا بدون د دې نه هم د دوی فامیل چې کوم د دولت ورسره کومک کوي او دوی فامیل راولي. نو ملګرو غوښتل مې چې دغه معلومات تاسو درکړم چې دغه ستاسو ذهن خلاص شي. نو دې ته بیا یو ځلې تکراري دا خبره کوم، هغه ملګري چې چا وظیفې کړي، چا هلته واقعیت کې ورته مشکل وي او هغه ثبوتونه لري، هغو سره داسې اسناد دي چې هغې نه ثابتېږي چې دوی وظیفه کړې ده، بیا په غټو ځایونو کې وظیفې کړي، میډیا سره یې کار وي، که چیرې ژورنالستان وي، مختلف داسې خارجانو سره کار وي، په نورو سفارتونو سره کار کړی، داسې انجیوګانو سره کار کړی او دوی سره ثبوتونه وي، دوی سره ټول ثبوتونه موجود دي، نو دوی بالکل کولی شي دغه پروسه کې شاملېدلی شي. او که هغه چېرته هلته په فرانسه کې فامیلي کورنۍ غړی ولري نو لا بهتره خبره ده، که وی نه لري هغه هم د پروسه کې شاملېدلی شي، خپل اسناد ورته لیږلی شي، دوی ورته ګمان کولی شي. خو دغه ویډیو زما صرف د هغو خلکو دپاره ده چې کوم دلته فرانسه میشتي افغانان دي او دوی دلته اسناد لري او دوی فامیلونه په وطن کې او هغه وطن کې دوی فامیل ته مشکلي، نو دوی کولی شي چې د دغې پروسې نه استفاده وکړي او دوی خپل دغه ټول اسناد ثبوتونه هلته ولیږي او ټوله خپله قصه ورته ولیکي په هغه ایمیل کې، ټول مشکل ورته ولیکي چې دوی د دوی کورنۍ چې کوم دي، دوی فامیلونه د هغو ژوند خطر سره مخ دی، نو دوی ورسره کومک کولی شي او د هغه ځای نه دوی راویستلی شي. نو امید لرم چې ملګرو تاسو ټول معلومات اخیستي. غوښتل مې چې دغه معلومات تاسو سره شریک کړم، تاسو سره شریک کړم، دغه ویډیو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول ملګري خبر شي او ټولو ته معلومات وشي. نو دغه ایمیل بالکل صحیح ایمیل دی، دا پروسه بالکل صحیح ده، تاسو ته ورته ایمیل لیږلی شئ، خپل مشکل ورسره شریکولی شئ د فامیل په اړه باندې، نور فیصله د هغو ده. نو د بلې ویډیو پرې او د بلې موضوع پرې په لاس سپارم، په مخامخه